سږ کال چې په پکتیکا کې د نور کله په څیر جګړې له خلکو د اختر خوښۍ نه وې تروړلې، مګر د ډیری ځوانانو د ناپامۍ له کبله یې له دوی او د دوی له کورنیو نه د اختر خوښۍ واخیستې. د اختر په تیرو 3 ورځو کې یوازې د مرکز کرنې په ملکي روغتون کې په لسګونو ترافیکي پیښې ثبت شوې دي چې له کبله یې شاوخوا 140 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او له دې ډلې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د روغتیایي برخې مسؤلین وایي چې ډیری پیښې د موټر سایکلونو د چلاو په مهال ډېرې بې احتیاطۍ نه رامنځته شوې دي. د اختر له اولې ورځې تر اوسه پورې موږ ته 140 تنې پیښې راغلي دي د موټر سایکلو، خاص د موټر سایکلو وال دي. د هغو له جملې څخه 2 مړه سوي دي، 2 دانې په ساحه دي وړونکي مړه سوي دي. نو دغه 140 پیښو کې چې راغلو زیاتره ټول لنګي دي، بعضې لنګي کاټ سوي دي، خو موږ ریفر کړو کابل ته. تېره شپه ناوخته د پکتیکا مرستیال والي په ټولنیزو رسنیو کې بیړنی پیغام خپور کړ او په خلکو یې غږ وکړ چې ترافیکي قوانین دې مراعات کړي او د خپل ژوند د ژغورنې لپاره دې په پوره احتیاط سره نقلیه وسایط وکاروي. ټول ولس ته او بالخصوص د پکتیکا ولس ته دا پیغام ده چې په دې اړه باندې ډېر احتیاط وکړي، خپل اولادونه او خپل بچیان، خپل اهل او عیال هغوی ته سپارښتنې وکړي، هغوی له دې شي نه منع کړي او ډډه دې وکړي. موږ مجاهدین په لارو کې درولي دي، همدې په خاطر باندې د ولس د امن په خاطر باندې د خلکو په خبره چې ډیری ترافیکي پیښې خپل اولادونو ته د کورنیو د نه پاملرنې له امله رامنځته کیږي او په دې برخه کې کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل اولادونو ته سالمې سپارښتنې وکړي. هغه په دې باندې مکلف دي، مسؤل دي د خپل چا ته چې د خپل زوی یا وراره یا لمسي یا هغه ته چې موټر سایکل ورکوي، موټر ورکوي، دا اخرا دا توشیح دې ورته وکړي چې دوی په احتیاط ځکه پوخ سړک ده نابلده. باید وایي چې په پکتیکا کې د ترافیکي پیښو لوی لامل د خلکو بې احتیاطي په ترافیکي برخه کې د عامه پوهاوي نشتون او د لویو لارو خرابوالی دی.